د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. کلیم الرحمن خزان یم د مومن سپورټس یوټیوب چینل تخنیکی همکار. ګرانو ملګرو، نن درته دوه بد خبرونه لرم. د نجیب الله ترکی د ترافیکي پیښې بشپړه کیسه. د ملي لوبډلې پیلیز لوبغاړي وړ مورز شاوخوا 3:30 بجې هغه مهال سخت ټپي او د ترافیکي پیښې سره مخ شو چې د سړک څخه پیاده تېرېده. یاده پیښه د ننګرهار ولایت بګرامیو ترڅنګ چې د فابریکې پل بلل کېږي رامنځته شوه. هغه ویډیو چې د امارات ستر پلورنځي کمرو کړې ده، په ویډیو کې ښکاري چې نجیب الله ترکی د امارات په نوم ستر پلورنځي ته ننوځي او یو څه اندازه خوراکي او د څښلو جوس رااخلي. د پلورنځي څخه د وتلو په حال کې وي او غواړي د سړک څخه پیاده تیر شي او د سړک پورې خواته یې خپل موټر ولاړ وي. په دې وخت کې نجیب الله ترک هغه هندي رکشې ته پام اړوي چې د سرخرود د سورکي لخوا ښار ته روانه وي. دی خپل فکر رکشې ته ساتي او له رکشې څخه تیریږي. بس بدبختي او بده ورځ وه چې د رکشې ترڅنګ یو سراچه ډوله موټر چټک راځي او د نجیب الله ترکی پام نه وي. موټروان ټوله هڅه کوي چې موټر کنټرول کړي، خو ساحه لنډه او قسمت خوار و چې نجیب الله ترک یې حد سخت لګیږي او د موټر یوې مخکنۍ برخې سره کش کیږي او د سر برخه یې زخمي کیږي. هلته موجود خلکو ځانونه ورسول او نجیب الله ترک تر روغتون پورې یوړ. د ډاکټرانو په وینا د نجیب الله ترکی لومړني عملیات ډیر سخت او ویرونکي وو، خو د خدای جل جلاله په مرسته او د ولس په دعاګانو یې لومړني عملیات په ښه توګه پای ته ورسېدل. اوس یې صحت د ډاډ وړ د خبرې لا نه دي کړي. د کرکټ لوب د چارواکو لخوا هم ټټر ووهل شو او د هر ډول ولس ژمنه یې وکړه. ملي لوبډلې لوبغاړي اصغر افغان او نور لوبغاړو خواشیني څرګنده کړه او د هر ډول مرستو ژمنه یې وکړه. نجیب ترکی له ترافیکي پیښې وروسته د افغانستان ته کړلو په سهار بسم الله جان شینواري د کورنۍ اووه غړي د سړک غاړې په ماین چاودنه کې په شهادت ورسېدل. بلي چې د افغانستان ته کړلو په سهار بسم الله جان شینواري د کورنۍ د اووه غړو د شهادت له کبله ډېری افغانان خواشیني دي. ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.